د مزمزه معنی دا ده په عربی کې تحریک الماء فی الفم، په خوله کې اوبه خوځول دې ته ویل کېږي مزمزه. او د استنشاق معنی دا ده چې اوبه په زوره باندې په پوزه کې پورته راښکل او په تیزه باندې اوبه اچول دې ته ویل کېږي استنشاق. د دې سره نږدې یو بل لفظ هغې ته استنصار وایي، اوبه د بر نه ښکته سوړل هغې ته استنصار وایي. 3 الفاظ دي: مزمزه، اوبه په خوله کې اچول، استنشاق اوبه په پوزه کې اوبه اچول، او استنصار د بر نه اوبه ښکته را سوړل. د دې کیفیت هم درته بیانوم، د الله په توفیق باندې حکم هم درته بیانومه. د مزمزې کیفیت یاد کړئ چې په کومه طریقه به سړی پوزې ته اوبه اچوي. نو دا هم یاده کړه لنډه چې په ښي لاس به اوبه اچوي پوزې ته، او خولې ته هم په ښي لاس باندې اوبه اچوي، او واپس سوړل چې کوم دی دا په نسایي کې راغلی په ګس لاس به پوزه سوړی، لیکن اچول خولې او پوزې دواړو دا په ښي لاس باندې اچول دي. کیفیت چې راغلی نو 2 کیفیتونه په حدیثو کې راغلی. یو کیفیت ډیر افضل دی په حدیثو کې، او بل کیفیت د گزارې والا دی چې په هغې باندې موږ ټول عمر عمل کوو. موږ د هغه گزارې والا طریقه باندې ټول عمر عمل کوو، او کوم چې افضله طریقه زه نن بیانوم نو هغه په صحیح بخاري او مسلم کې راغله چې هغه افضله طریقه ده. پوزې او خولې ته د اوبو اچولو افضله طریقه نو دا ده چې دا په صحیح بخاري کې راغله. یوه چونګه اوبه به راواخلئ، نیمه به خولې ته واچو، نیمه به پوزې ته واچئ. دې ته ویل کېږي د علماو په تعبیر کې وصل. دا د وصل طریقه په حدیثو کې افضل ده چې د ټوټۍ د بمبې نه یا د لوټۍ نه به اوبه 3 ځله راواخلي. یو ځل چې راواخلي نو نیمه خولې ته به نیمه واچو، نیمه به پوزې ته واچئ. دا طریقه د الله د نبي نه نقل ده، او دا په ډیرو احادیثو کې نقل ده، او دا په بخاري او مسلم کې دا طریقه نقل ده. او نبی صلی الله علیه وسلم عمومی او دس شو په دې طریقه باندې بکاو چې په حدیث کې به وصل کا. وصل معنی دا ده چې نیمه اوبه خولې ته اچول، یو چونګه اوبه راغېستل، نیمه خولې ته اچول او نیمه پوزې ته اچول. دا اکثري طریقه د الله د نبی صلی الله علیه وسلم، او په دې باندې عمل شروع کول پکار دی ان شاء الله تعالی. آینده چې اودسونه کوو په دې طریقه عمل کول پکار دی. موږ د سهار نه ناسو دم کتل په کتابونو کې او د علماو شرح مو مطالعه کولی، تقریبا په ډیرو احادیثو کې مخې له دا راځي. او د الله د رسول عمومي چې څومره او د سوره د مخکې جمعه کې ما ویلو چې بعضو علماو دا لیکلي پیغمبر په خپله زندګۍ کې 30,000 منځونه کړي دي. لکه دا خبره مولا علي قاري په مرقات کې لیکله 30,000 منځونه کړي دي. څومره او د سوره چې کتاب الوضو کې څومره روایتونه ته وایي، خاص کرت په صحیح بخاري او مسلم کې چې کوم حدیث راغلی تمام او د سونو کې دا طریقه راغله چې نبی اسلام به یو چونګه اوبه راواغېستلې، نیمه به خولې ته واچولې، نیمه به پوزې ته واچولې، بیا بله چونګه نیمه خولې ته نیمه پوزې ته، بیا بله چونګه نیمه خولې ته نیمه پوزې ته. دا طریقه د الله د نبي د اودس وه. په دې باندې یو اوبه کمې خرج کېږي، زیاتې اوبه په دې باندې نه خرج کېږي. دا خبره په خپل ځای اخر کې انشاءالله وایو، اودس مه ختموو چې دا ډېر اوبه په اوداسه کې خرج کول دا د الله د نبي طریقه نه ده. اگر که په اوبو کې په حدیثو کې تحدید نه ده راغلی، په حدیثو کې داسې ترغیب راغلی چې د الله رسول به په یو مد اوبو باندې اودس کو، یو مد یوه لپې اوبو ته ویل کې په دې باندې به د الله رسول اودس کو، او غسل به په 4 مدونو باندې کو، 4 لپې تر د 5 لپو پورې دې باندې به نبي اسلام غسل کو. نو 4 لپې اوبه دا څه کم یا څه د پاسه 2 کیلو اوبه جوړېږي، په دې باندې الله رسول غسل کاو. او یوه لپه اوبه چې غټه لپه اوبه دا د 2 ګیلاسه اوبه جوړېږي تقریبا یا 3 ګیلاسه، دومره باندې به د الله رسول اودس کاو. نو کمې اوبه په اوداسه کې استعمالول دا بهترې دي. او دا زمونږ طریقه چې کوم ټوټو ته موږ ناست یو سړی خلارې سودایي ناست او مسواک وهي او ټوټۍ کولاو کړي په هک باندې او ټوله ټوټۍ بهیږي، دا طریقه د الله د نبي نه ده. دا یادول پکار دي زمارونو، هره خبره قرآن او سنت ته برابرول پکار دي چې زمونږ ستاسو عبادات د اوبو استعمال په غسل کې دا ټولې خبرې محدود شي او هغه پاټلۍ ته برابر شي، هغه روټ ته موږ برابر شو. عبادات چې کوم قرآن او حدیث موږ ته ویل هغې ته ځان برابرول پکار دي. څومره به سړی اسراف کوي او د دنیا بالټۍ به سړی په دې حمام کې دننه اړوي، 2-3 بالټۍ ګرمې اوبه به غسل کې اړول دننه، او د سودایانو په شان ټول عمر ځان مګل او دا څه کوم د سودایانو په شان ټوټۍ چالو کول، او ته به خلارې ناستې کله به دې خوا ګوري کله به خوا ګوري او ټوله ټوټۍ به دغه شان بهیږي. دا طریقه د الله د نبي نه وه. د سنت طریقې چې ته کتاب و سنت کله ګوري نو قرآن او حدیث به تا را کنټرولوي، بار بار
تاکي چې کومه توسع د کومه فراخي دغه به کنټرولوي چې لګي وب استعماله به اوداسه کی په غسل کې به کمی وب استعماله ما یو د عرب عالم ویډیو کتل یو 2-3 کاله مخکې دا خبره ما ته ګران ښکاره کیږي چې په یو ګیلاس صبح باندې اودس کول دا انتهایی ګران دي یو عرب عالم د بدن نه غټ او غټ ګیرو په کرسي باندې ناست د شیشې ګلاس مخې ته پروت تاسو برابر یقین وګړي الکانو بکتلې یو عرب عالم ته مخامخ بلم ناستو او دا حدیث وایي چې د الله رسول علیه الصلاۃ والسلام په یو مد باندې اودس کړی دا حدیث وایي نو بیا را واغسته چونګ را واغسته او باغې مزمزه وکړه لاس وینځل بیا مزمزه وکړه ګیره وینځل د ګیره خلال او غاټه پلن سره ګیره وا بیا دا غین روس تخپی وینځل او تاسو به رب یقین وغه ګلاس کې یخته وب پاتې شوي بیا ګلاس یې په لاس کې نیولو او خلکو دا حدیث بیانو چې دا تاسو تجربه په دې باندې وکړئ چې د الله د نبی چې غټه ګیره و نبی سم دومره ګیره و چې هغه به مخکې تلاوت کو شاته به خوځیدل ګیره د سپلنه ګیره و صحابه به د شاته نه دا ګیره مخې تل دله دا سینې ټوله پټه کړې و د سپلنه ګیره و چې دا ګیره بدی وبو باندې لمدیدل او الله له غټ غټ اندامونه ور کړیو شمائل ترمذی کې راځي نبی ته زخم القدمین غټ خپو والا او دا اندامونه چې دا بندونه غټ بندونه او غټي ګوتی وي او د دې ونو په منځ کې ډیره فاصله و ځکه غټ بدن ول الله ور کړو د دې مبارک بدن کار په یو مدوبو باندې کیږي او د دې غسل چې کوم نه دا په 15 مدوبو باندې کیږي څلور نواله تر د 15 مدو پورې په دې باندې کیږي او ما ته شپک پټه واړه سيزونه یو او دنیا او به موږ په دې غسل خانو کې تباہ برباد کړي او ټوټه ته ناس سودایانو بشان دنیا او به موږ نه ځای کیږي دغه خپل نبی طریقه قتل بکا دی ورونو په دې به تاسو هم کنټرول کوئ موږ هم کنټرول کوو دا د وبو د وجه نه زنه خدا خبرې د سنت خلاف دي زمونږه ډیر او د سنت زمونږ د سنت خلاف دي دی وجه نه د سنت تخپل او د سنت جوړول پکار دي د خپل غسلم د سنت ته جوړول پکار دي ته کوشش کوه د حدیث مطابق لګي وب استعمالوا الله تعالی د دې خبرې توفیق درکړي او د الله د نبی سره مینه ساته چې د الله د نبی په طریقه او داس کوم الله تعالی بیا د خو د توفیق درکړي نو ما دا غرض بیانو چې په مزمزه کې بهتره طریقه په استنشاق کې دا چې یو چونګ وبر غسل او دا تقسیمول نیمه خلیطه چول او نیمه پوزه چول دا په ډیرو حدیثو کې راغله او دا هغه حدیثونه چې دا په صحیح البخاری کې او په صحیح مسلم کې راغلي بغیر د شک او د شبهه والا او د الله د نبی عمومي طریقه په او داسه کې دا عمومي طریقه د الله د نبی دا دویمه طریقه په ابو داود کې راغله عام کتابونو کې راغله چې هغه مشهوره ده موږ ټول به سره زما موږ ټول به بل طریقه عمل کوو هغه دا یو چونګه ځان له مستقله خلیل راغستل د لوټینه یا د بمبینا بل چونګه ځان له مستقله پوز راغستل دا بشپک چونګه تر اخله درې به خلیل راخله او درې به پوز راخله دا طریقه په ابو داود وغیرہ کې راغله په دې سند باندې بعض علماء کلام کړل لیث بن ابي سلیم په نوم باندې راوی د باغې باندې علماء کلام کړل چې لیث بن ابي سلیم په دې روایت کې دن نشتا څومره روایتونه چې د فصل ما وکتل ترمذی را جمع کړ دي ټول تحفه الاحوذی کې مبارک پوری را جمع کړ دي په هر یو روایت باندې څه کلام دي د کلام نه یو روایت مخالف علماء په کلام کړل دي او مجموعه صرف دومره معلومیږي چې دا طریقه جایز ده دا کوم باندې چې عام عمل کو دا طریقه د جواز په درجه کې ده افضل طریقه دا درونو چې سړی په وصل باندې عمل کوي چې یو چونګ باندې سړی پوزا او داخله دا دوړ لمدې د دوړ کار په یو باندې کوي دا طریقه د الله د نبی و په دې کې بیا د سم جایز ده چې یو ځل دا اندامونه سړی پوز تم یو ځل وبور واچي او خلیتم یو ځل وبور واچي دا طریقه د الله د نبی نه نقل او دام نقل چې دو ځل واچي دام نقل او اکمله طریقه دا چې درې ځل واچي دام د الله د نبی نه نقل او پوز سړل دا په غسلاس باندې سړل او په تیزه طریقه باندې سړل صحیح حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وبالغ فی الاستنشاق پوز ته چې کله وبور اچنو په دې کې به مبالغه وکړي لګي تیز به ور واچي الا ان تكون صائما كالرجل بیا به تیز نه ور اچي روزه کې ډېر تیز نه ور اچي ځکه روزه کې وبد پوز په لار باندې بیا مېدی ته کته ګوزیږي بیا به روزه ماتيږي چې هغه د روزه په باب کې موږ دا مسله بیان کړې و پوزې دوايانو به سړی په روزه کې پرهیز کوي پوزې به دوايي نه ورچی په روزه کې او دا حدیث دغه دلیل دی